له دې مزنګ څخه تر کوټسنګي میرویس میدان پورې د سړک د پاتې بنسټیزو برخو د جوړولو چارې روانې دي. دغه سړک د بنسټیزو برخو چارې په بشپړېدو دي او ځینې برخې قیر شوي هم دي. دغه سړک چې 3226 متره اوږدوالی لري او 10 متره سور لري او هڅه کېږي چې د ژمي تر رارسېدو وړاندې د پاتې برخو قیر چارې هم بشپړې او د ترافیک پر مخ پرانیستل شي. توسعه سرک کوته سنگی الاده مزنگ تقریبا 9 ماه پیش کارش آغاز شده و به گونه مشخصی ادامه کریدور غرب کابل است که مشخصا از ساحه کمپانی آغاز میشه و تا ساحه جوشی در آینده ادامه پیدا خواهد کرد. مشخصا فعلا سرک کوته سنگی الاده مزنگ توسعهش در حدود 3226 متر هست و عملا قیریزی لایه اول برخی از نقاطش کاملا تکمیل شده. یک قسمتش مانده که انشالله کارسرش جریان داره و شهروالی کابل مصمم است تا شروع شدن فصل سرما حداقل بر روی ترافیک باز شود و مشکل عبور و مرور شهروندان حل شود. د یادې سیمې اوسېدونکي وایي له دې مزنګ څخه تر کوټسنګي پورې د 2 نورو سړکونو په جوړېدو سره به په یادو سیمو کې د ترافیکي ګڼې ګوڼې مخنیوی به هم وشي. کلانی سرک جولاینا که شد دو سرکه که شد این بسیار سهولت شد، بسیار از این رابندی از این مشکلات ها مردم بغم شد. اینجا پیاده رو از گلدان است دیگه. ما از شهروالی بسیار زیاد خوش هستیم. ولا دا سړک چې دا ډېر ښه دی پوه شوې دا کار چې وشي ځکه چې دلته به مخته رش کش ډېر و زیات به و دا ګڼه ګوڼه به هم ورسره ورکه شي پوه شوې او دا موټرو ترافیکي پیښې به هم ورسره ورکې شي. د خلکو دپاره به دغه لاره هم لږه ازاده شي، ربط مات به ازاد پکوي پوه شوې. د سیمې اوسېدونکي د کابل ښاروالۍ له هڅو ستاینه کوي او زیاتوي په سترو پروژو کار یې د کابل په بڼه کې بدلون راوستی دی. والا دا ډېر ښه کارونه دي چې پیل کړي دي. یو برش کم شي، بل ځوانانو لپاره کار پیدا کیږي، د کار زمینه ورته برابروي. ډېره ښکلا لري سړک چې پاخه وي، رش کمیږي ورسره ګردونه نه وي، ډېر خوند کوي. او د شهروانۍ نه یو جهان مننه کوو چې دغه سړک په مخ روان کړی ده او چې سړک آزاد وي او موږ تاسې به هم خوشحاله وو. ښاروالۍ د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د بیارغونې چارې پیل کړي چې هڅې کوي د ژمي له رارسېدو یې وړاندې بشپړې کړي.